مين دي مزړو کې ګران هیواد سرت للیدا تا کرالی سوي اوستا خاور مو خړلې د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ پلاوي لوګر کې د برېښنا له پراختیايي پروژو لیدنه او د کارکونکو چارو ارزونه وکړه. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر سپارښتنې سره سم د عملیاتي ریاست رئیس انجینیر صفی الله مزي په مشرۍ د پکتیا برېښنا حوزې ریاست اړوند لوګر برېښنا ریاست ته لیږلي پلاوي محمد اغې ولسوالۍ کې د ځای اوسیدونکو او صنعتي پارک لپاره د برېښنا خدماتو چمتو کولو جوړیدونکي سبسټیشن ساحه له نږدې وارزوله. نظر به هدایت رئیس عمومی د افغانستان برېښنا شرکت امروز سفرهای ولایتی خود آغاز کردیم و فعلا در جایی که هستیم این موقعیت به خاطر دیزاین و احداث سبستیشن محمد آقا مد نظر گرفته بودیم که از اینجا میتونیم که پارکای صنعتی و ولسوالی محمد آقا و ولسوالی همجواری که تا موسعی و ایجای است او را هم برقدار بسازیم. کار بالای از این جریان داره و فعلا ما مساحه را دیدن کردیم. د عملیاتي رئیس په مشرۍ پلاوي خپل سفر بهیر کې د لوګر برېښنا ریاست مشرتابه اړوند څانګو مسؤلینو او سبسټیشن له شفتکارانو سره هم ولیدل او د دوی ټولو چارو ارزونه یې وکړه. د لوګر مرکز پل عالم اړوند یو شمېر ساحو او له مرکز څخه د محمد اغې ولسوالۍ یو شمېر کلیو ته د برېښنا شبکو غځونې چارې له نږدې څارل کیږي څو د کار کیفیت تضمین او بهیر پر وخت بشپړ شي چې په دې تړاو ټینګار هم پرې وشو. پروژه که فعلا ما شما عملا کارش میبینیم پروژه شلوک و پیاروخیل است با ارزش 38 میلیون افغانی تطبیق میشه در ساحه در حدود 1000 فامیل برقدار میسازه انشالله و شما دیدین که کار عملی پروژه به شدت روان است. ما به خاطر از اینکه مشکلات پروژه و دیگه پروژه هایی که در لوگر است و در این مسیر در پکتیا و در خوست است به خاطر که به مشکلاتش رسیدگی شود در ترکیب یک هیئت که در رأس هیئت رئیس خود عملیاتی و به ترتیب تیم تکنیکی همراه ما است. ما از هر پروژه دیدن میکنیم و مشکلات و چالش هایی که در پروژه موجود است به همکارای هدایت میدیم به همکارای ولایتی که پروژه را درست تطبیق کنند و تمام مشکلات به درستی حل شود. یک چیز دیگر هم قابل یادآوری است که ما قبلا یک پروژه دیگر هم که کارش روان بود در مناطق دهنه و مغالخیل با ارزش 52 میلیون افغانی قرارداد شده با از بودجه خود برېښنا شرکت تمویل میشه و ان شاء الله در ظرف 3 ماه او پروژه هم تکمیل میشه و ان شاء الله این پروژه که پروژه شلوک و پیاروخیل است این پروژه هم در حدود 2 ماه دیگر در بر خواهد گرفت که این هم تکمیل خواهد شد. پروژه دهنه و در حدود 5000 فامیل یا بیشتر از 5000 فامیل برقدار میسازه که او هم از بودجه برېښنا شرکت تمویل میشه و ان شاء الله ما از او پروژه هم به شکل درستش بررسی کردیم. مشکلاتی که در او پروژه موجود بود به همکارای لوگر برېښنا هدایت دادیم تا مشکلات ها را رفع کنند و اگر به خاطر مشکلاتش اگر اینجا قابل حل نبود با مرکز تماس بگیرند. ما از مرکز تمام چالش و مشکلی که در هر پروژه موجود باشه ان شاء الله حل خود کردیم. د لوګر برېښنا مسؤلین وایي چې نویو ساحو ته د برېښنا شبکو غځونې چارې دوی هم له نږدې څاري او د دې پروژو بشپړېدو سره به ګڼ نوي پیرودونکي د لومړي ځل لپاره د برېښنا له نعمت برخمن شي. کارونو په عرصه کې موږ ویلی شو چې موږ دلته تخنیکي انجینران روزمره له دغو کسانو سره رالیږو تر څو موږ وکولی شو خلکو ته په یو عالي کیفیت باندې خدمات وړاندې کړو. هغه څه چې د لوګر لرې پرتو سیمو اوسیدونکي د یو خوب رښتیا کېدلو په څیر بولي د دوی کلیو ته د برېښنا شبکې چارو غځېدنه او د سړک جوړېدل دي چې اوسیدونکي ورته خوښ دي. موږ ډېر خوشحاله یو له دې خدمت حکومت نه ځکه چې موږ دا په خوب خاطر کې هم نه وو چې دلته به یا برق راځي یا به سړک راځي داسې یو کار ده لکه له اسمانه چې باران راوورېږي. موږ ډېر خوشحاله یو له تاسې نه د دې همکارانو نه موږ ډېر خوشحاله یو چې تاسې له مرستو نه تاسې له شرکته ډېر مننه کوو ډېر خوشحاله یو. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري ټول هیواد کې د برېښنا شبکې متوازنې پراختیا اصل ته ژمن دی او د ټولو پروژو چارې په منظم ډول پر وخت ارزوي او د ځایي مسؤلینو کارکړنې هم له نږدې څاري.